بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غنی خان غزل ده 1515 کتاب دی لټون. هله یار ورته نږدې شوم چې د یاره شومه لرې، هله یې پوه شوم په خبرو چې یې ناورمه خبرې. نو هله یار ورته نږدې شوم چې د یاره شومه لرې، مطلب چې فرق پیدا شو، چې فاصله پیدا شوه. نو غنی خان خپل محبوب ته نږدې شو. مطلب دا چې کله دی د خپل محبوب سره یو ځای و، نو په ده کې او په محبوب کې څه فرق نه و، څه ډیفرنس پکې نه و چې دا عشق دی او دا معشوق دی، بلکې دواړه یو ذات و. خو چې کله تې غني خان را جدا شو، را لرې شو تی، نو هله د خپل معشوق وپېژندو چې زما معشوق څوک دی. د خالق او د مخلوق مثال به والو. کله چې دا ارواح ټول د الله پاک سره یو ځای و، نو په هغه وخت کې خو د مخلوق شناخت نه و. خو کله چې دا ارواح روحونه د الله پاک نه را جدا شو او دلته په انساني وجود کې بند شو، نو دوی ته پته ولګېده چې خالق او د مخلوق هغه فرق پیدا شو. نو دوی خپل معشوق وپېژندو. هله یې پوه شوم په خبرو چې ناورمه خبرې. نو ناورېدل د سماعت سره تعلق لري. نو غني خان په غوږونو نشي اورېدی د هغه خبرې. د هغې وجه دا ده چې هغه یو ډېر غټ فرق دی په دواړو کې. غني خان که د هغه خبرې اوري، نو هغه به د روح په ذریعه اوري، او روحاني आवाज نه وي، هغه یو احساس، یو کیفیت. نو هله یې پوه شوم په خبرو چې ناورمه خبرې، مطلب هغه خالق شو، غني خان مخلوق شو. خالق आवाज نشي کېدی ځکه چې आवाज یو مخلوق دی. خو هغه چې د خپل انسان سره خبرې کوي، نو هغه روحاني طور خبرې کوي، د روح سره. نو غني خان یې ناوري په غوږونو، روحاني خبرې ورسره کوي. ځکه فرمایي چې هله یې پوه شوم په خبرو چې ناورمه خبرې، چې ملنګ شومه جانانه خزانه مې وموندله، په زړګي کې مې پرتې وې ښکلې ښکلې ملغلرې. نو ملنګ خو امیر خلک یي که نه. ګوره څوک چې هم د دنیا امارت غواړي، نو هغه غواړي د دې دنیا ملغلرې، د دې دنیا مال و دولت، حب و جاه، شهرت، عزت. چې څوک ملنګ شي، ملنګ هغه چې هغه صرف ګزاره کوي، د هغه په نور څه باندې پروا نه، لا ابالي، رین دي، بې پروایي. څوک چې ملنګ شي او د دې دنیا د دې ملغلرو او د دې امارت او د دې نه مستغني شي، نو هغه په خپل زړه کې دننه یوه خزانه ومومي. غني خان فرمایي چې ملنګ شومه جانانه خزانه مې وموندله، په زړګي کې مې پرتې وې ښکلې ښکلې ملغلرې. دا د عشق ملغلرې وې چې غني خان وموندې. چې کله د دې مصنوعي مجازي ملغلرو نظر واړو، ملنګ شو تی او خپل زړه کې دننه وکتل، نو هلته یې اصل ملغلرې وموندلې. هغه څه ملغلرې وې؟ د عشق هم کېدی شي. چې مې ګل بوستان قربان کو، نو د ګل بوستان مالک شوم، چل مې هله د پر زده کو، چې مې وسولې وزرې. نو ګل بوستان قربانول دا دی چې د دې دنیا لذتونه، جذبات، احساسات، مزې، خواهشات، دا هم ښکلي رنګین څیزونه دي، دا قربانول. نو چې دا مې قربان کړو، نو د ګل بوستان مالک شوم. نو غني خان په خپله یو مالک شو د ګلونو، د چمنونو، د باغونو. چل مې هله د پر زده کو، چې مې وسولې وزرې. چل له پر زده کول مطلب اولتل. نو اولتل په دې دنیا کې انسان څومره په تکبر کې اولوزي، په غرور کې اولوزي، پرواز کوي. څوک د بادشاهت په نشه کې مست په هوای، څوک د حسن په نشه کې مسي په هوای. هر انسان مستی غواړي، اوچتېدل غواړي، اولتل غواړي، د نورو انسانانو نه برتري غواړي.
نو غني خان خپلې دغه وزرې وسېځلې. غني خان دغه نه کوي، دغه پرواز نه کوي. هغه د هغه په وجود کې، د هغه په ذات کې چې کوم د دغې پرواز خواهش و، هغه وزرې غني خان وسېځلې. وس هغه اصل پرواز کوم چې روحاني دی، په کوم چې هغه ډېر بلند مقام ته رسي. جام کې د ساقي مې د ځوانۍ وینه کړه ګډه، هله پورته شو محفل کې د خمار خمار بسرې. واه واه، مطلب ځوانۍ کې عشق وکړو، ځوانۍ ګرمه وینه د ساقي په جام کې، په عشق په جام کې ورګډه کړه. نو په محفل کې څو شو د خمار خمار بسري پورته شو. نو هغه بسري څه دي؟ هغه د غني خان دا شاعري هم کېدی شي چې خپله ځواني جام له ورکړه، ساقي له یې ورکړه، شرابو له یې خپله زندګي ورکړه. نو هله د خمار دا بسري چې دي، دا د غني خان دا شاعري دا په محفل کې راپورته شوه چې په شوق او په مستۍ مې دواړه سترګې ورلوګې کړې، هله هله راته وکړې د ساقي سترګو خبرې. ځان خو قربانول غواړي که نه، سترګې خپلې په هغه باندې لوګې کول غواړي، په خپل معشوقو باندې. چې ته پې دا خپلې سترګې لوګې کړې، نو هغه به د خپل د نور په سترګو باندې ستا سترګو له رڼا درکړي. سترګې لوګې کول مطلب دا دی چې د هغه نه بغیر د بل څه نه دا سترګې لرکول چې ته بیا بل څه ته نه ګورې. او بله دا چې د هغه د تجلي سره هم دا سترګې لوګې کېدی شي، ځکه چې دا وجود مجازي دی. نو دا حقیقت د تجلی سره به دا سترګې لوګې شي، وبسوځي. نو ځکه غني خان وایي چې خپلې سترګې مو ورته لوګې کړې، نو د هغه سترګو راته خبرې وکړې چې پې مسته ځواني داو کړه، چې پې ښکلی سر کړي خاورې، د هغو د لیونیه د جانان شونډې شکرې. مسته ځواني پې داو کړي، ځان پې قربان کړي. ځوانۍ دا مستي، ځواني چې کوم جوش کوي دنیا طرف ته، د دنیا مزو طرف ته، فاني څیزونو طرف ته، چې دا پې قربان شي، داو کړي پې، او سر پې قربان کړي، سر پې خاورې کړي، نو د جانان خوږې شونډې د هغوی رسي، قرباني غواړي. حیدرآباد جیل سیند جیل کې لیکلی، ځکه دومره سوز دی. د دې نه مجازي مطلب هم راویستلی کېدی شي. هغه بیا د هر ملګري خپله خپله خوښه ده. اوکې جی، والسلام.